ښې چارې. په غرب میشتو افغانانو کې د هرې ورځې په تېرېدو سره دغه د طلاق کچه ولې مخ په وره روانه ده؟ آیا دا د نوي ماحول او چاپېریال اغېز دی؟ که موږ د تېرو اووه کالو راهیسې د اکسیجن سره د باروتو ساه هم اخیستې ده؟ او آیا د طلاق د واقع کېدو په صورت کې زیانونه یې یوازې د دغه ښځې او د مېړه تر منځ محدود پاتې کېږي، که د دوی اولادونو، کورنیو او حتی ټولنو ته هم سرایت کوي؟ او ټولنپوهان څه وایي چې آیا امکان شته چې د طلاق مخنیوی وشي؟ دوستانو، په همدې رابطه ما یوه لنډه بنډه څېړنه کړې او ما اووه عمده عوامل په نښه کړي چې ولې افغانانو کې طلاق مخ په زیاتېدو دی. په هرې ټولنې، هر توکم او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نکاح او واده ته د یو منلي، سپېڅلي او د یو ځانګړي تړون په سترګه کتل کېږي، ځکه چې هغه د مینې، باور او د هیلو په بنسټونو باندې ولاړ وي او کورونه د ښکلاو او د موسکاګانو دغه وي، مرکزونه او ټاټوبې وي. خو کله چې د طلاق او د بیلتون او د جلا کېدو دغه پڅه توره د ښځې او د مېړه تر منځه وکارول شي، نو هغه ټولې هیلې نیمځالې، ماتې او ژوند تریخ شي. په ختیځو ټولنو کې واده یوازې د یو ځوان او د یوې پېغلې تر منځ نه وي، بلکې هغه د دوو کورنیو، حتی د دوو قبیلو تر منځ وي، ځکه ختیځې ټولنې ځان ته خپل اقدار او ارزښتونه لري. خو په لویدیځې نړۍ کې خبره بیا بل ډول ده. دغه د شرم او د حیا او د پیغور کلمې په هر ځای کې شته دی چې انګریزي کې ورته شیم وایي یا شیملس، بې حیا او بې سترګو ته ویل کېږي. دا خبرې شته، خو د نکاح او د واده په اړه باندې په غرب کې نه څوک د خلکو د قضاوت دغه کوي، پروا ساتي، او نه دغه د پیغور او د شرم کلمې د دوی په قاموس کې شته دی. د غربیانو تر منځ طلاق عمده څلور عوامل لري، چې په هغو کې جنسي کمزوري ده، بدلمني ده، بې باوري ده او د اقتصادي ستونزې دي. غربیان په انډیویژوالیزم یا په انفرادیت او فردیت باندې باور لري. دوی ته دا یو خاصه سره کرښه ورته ښکاري چې څوک باید پکې مداخله ونه کړي. که ژوند یې تریخ شي، خوږ نه وي، دوی کولی شي په ډېره اسانۍ باندې محکمې ته مراجعه کوي او یو له بل څخه جلا کېږي. خو زموږ په ټولنو کې بیا کورني اصول او کورني فشارونه او د ټولنې غوښتنې بیا بل ډول دي. که په کور کې یو ځوان یا یوه پیغله که هر څومره مشکلات هم ولري، کوشش کوي چې جلا نه شي. په غرب کې د میشتو افغانانو ترمنځ د طلاق عوامل په دې ډول دي. لومړی هغه اقتصادي خپلواکي او د ژوند لګښتونه دي. زموږ ستاسو په ختیځو ټولنو کې، بلخصوص په افغانستان کې، له 90 تر 99% ښځې د میړونو په دخل او د هغوی په معاش او ګټې وډې باندې متکي دي. مګر په غرب کې داسې نه ده. ښځه هم کار کوي او سړی هم کار کوي او هر یو ډول اقتصادي خپلواکي لري. دویم لامل په غرب کې د طلاق هغه قانوني اسانتیاوې دي او ښځه یا میړه، بلخصوص ښځه، په ډېرې اسانۍ باندې کولی شي چې هغه محکمې ته عارضه شي، خپله دوسیه هلته هغوی سره واچوي او په اسانۍ سره طلاق واخلي. او دا هم باید ووایم چې په غربي ټولنو کې زیاتره په دغسې مسایلو کې قوانین د نرو په ځای د ښځو پلوي زیاته کوي. درېیم عامل یې دا دی چې د اړیکو نه مهارت دی، په دې معنا چې ښځه هم کار کوي، سړی هم کار کوي، چې کله ماښام له دفتر یا د کار ځای نه راشي، نو هغه د کار فشارونه او هغه ناخوالۍ هم له ځان سره راوړي. په ډېره وړه خبره باندې یو د بل سره هغه نزاکت متاسفانه جنجال خواته لاړ شي او بیا د طلاق سرحد ته ورسېږي. څلورم دا دی چې دغه د نوي چاپېریال خپل ارزښتونه دي، په دې معنا چې دلته کله په غرب کې کله ناخواله کېږي، دولتي ارګانونه او مکتبونه، دفترونه، دوی خلک هڅوي چې چپ او پټه خوله پاتې نه شي او له رسمي مراجعو سره شریک کړي. چې کله شریکېږي، دوسیه دغه کېږي، جوړېږي، او دلته هم خبره د طلاق سرحد ته، په ډېرو مواردو کې طلاق سرحد ته رسېږي. پنځم لامل د ټولنیزو رسنیو پراختیا ده. زموږ په سیمو کې پخوا هم او اوس هم محراب او منبر او یا مذهبي طبقه د دین د زده کولو اصلي مراجع او اولني مراجع ګڼل کېږي. خو د دې رسنیو د غوړېدو او پراخېدو سره
اوس خلک د دین او د کلچر ترمنځ توپیر کوي یو، او دویم دا ده چې دوی ډېر کله دیني احکام سوشل میډیا څخه زده کوي او دا هغه څه دي چې دوی ته جرأت ورکوي چې دین او د فرهنګ توپیرونه په ډېره اسانۍ سره وکړي. شپږم عامل دا دی چې په غرب کې وهل ټکول جرم دی چې په انګریزي کې ورته فزیکل ابیوز ورته وایي. کله چې دغسې څه واقع کېږي نو دوی د یوې مخصوصې نمرې له لارې له پولیسو سره رابطه نیسي، خبره کوټ او محکمې ته ځي او ډېر کله د طلاق په سرحد باندې درېږي. اووم لامل یې شاید دا وي چې د ختیځو ټولنو ارزښتونه د غربي ټولنو سره په ډېرو مواردو کې جلا او کافي توپیر ورسره لري. مثلا کله چې په غرب کې یو هلک او نجلۍ واده کوي نو د تالار نه سیده هوټل ته ځي او له هغه ځایه بیا خپل کور یا اپارتمان ته ځي او د خوښ او د خسر سره نه اوسېږي. برخلاف زموږ په ټولنو کې چې کله ناوې په ډولۍ کې کښېني یا موټر کې چې کور ته یې بوځي نو هغه لویه قلا کې د هغې لیورونه هم وي، خوښې او خسر هم وي او حتی نیا نیکه هم پکې اوسېږي او ماشاءالله ډېر څلوېښت 50 ماشومان هم په هغه کور کې اوسېږي. نو دوی مجبور دي چې د کور چې کوم اصول او نزاکتونه دي هغه مراعات کړي، خو دلته داسې نه ده. د زیانونو په هکله به یې همدومره ووایم چې کله دغه طلاق واقع کېږي نو دا یوازې د ښځې او د مېړه ترمنځ نه وي بلکې دا اولاد او کورنۍ ته سرایت کوي، اولادونه یې ناغېړي کېږي، تعلیمي سطحه یې ټیټېږي، انزوا، اضطراب، د خفګان خواته ځي او بل د هغوی په کرکټر او په شخصیت باندې ډېر بد تاثیر او اغېز ورباندې اچوي. بله دا ده چې د مالي لحاظه هم فرض کړه که دغه ښځه او مېړه په یو اپارتمان یا کور کې اوسېدل چې 2000 ډالر یې د میاشتې کرایه وه، خو چې کله دی جلا کېږي نو دا دوه چنده کېږي ځکه هر یو به بېل کور او بېل اپارتمان به نیسي. نو کله چې طلاق واقع شي نو قاضي یا محکمه به فیصله کوي چې هغې ته کسټډي ورته وایي چې د ماشومانو دغه د ساتنې حقوق چې 3 ورځې له یو سره او 4 ورځې له بل سره، نو دغه په خپله د دوی ترمنځ دغه د پلار او د مور نه جلاوالی دا په خپله د دوی په ذهن، د دوی په شخصیت او په کرکټر باندې ډېر منفي تاثیر ورباندې کوي. ټولنپوهان په دې نظر دي چې د طلاق مخنیوی ممکن دی، په دې معنی چې که چیرې دواړه لوري یعنې ښځه او مېړه دوی یو د بل هغه انساني کرامت ومني، یو د بل مشروع حقوق ومني او یو د بل سره په صداقت باندې وچلېږي، یو د بل سره هغه ازدواجي خیانت ورسره ونه کړي، باورونه مات نه کړي او همدارنګې د صبر، زغم، د بښنې، د ګذشت نه کار واخلي. ډېر امکان لري چې دا زموږ او ستاسو د دین او د مذهب او د کلچر مهم عناصر هم دي. که چېرته دغه وشي د دې ډېر امکان دی چې د طلاق مخنیوی وشي. دوستانو زه شخصا د دغسې ډېرو پیښو شاهد یم چې زموږ دغه کوم ښار کې چې موږ اوسېږو داسې واقع شوي دي او متاسفانه بیخي ډېرې شوي دي او ډېرېږي ورځ په ورځ باندې. دغه امامان چې موږ کله ګورو نو موږ ته وایي چې په دې هفته کې دومره کسانو موږ ته مراجعه کړله چې زه غواړم طلاق واخلم، لاره یې څه ده، ته څه مشوره راکوې. نو دا ښه نښه نه ده، دا یو د زنګ د خطر دی. دا زموږ اولادونه خو زموږ او ستاسو سرمایه ده، دا زموږ مستقبل دی او د دویو خوشحالي، د دویو مستقبل، د دویو کرکټر دا باید په پام کې ونیول شي. په وړو وړو خبرو باندې خبره د طلاق او د جلا کېوالي او د بېلتون سرحد ته ونه رسېږي. کور مو له په تاسو ډک. مینه او مننه. ملک ځای.